د هغې نه بعد دا یو خور سوال کړی دی چې زه یو هلک غوښتلي ومه او بیا ما سره نکاح م وکړه خو دخول لا نه و شوی، یعنې زما او د هغه ملاقات او په منځ کې کوروالی څه نه دي شوي، بیا په منځ کې څه خبرې رالي او هغه ماله طلاق راکړو، یعنې د میلاوېدو نه مخکې خاوند ښځې له طلاق ورکړو. اوس زما سوال وی دا دی که دی ما واپس کوي نو آیا دا کافي دی چې دی ووایي چې ته ما واپس کړې، که نه نوی مهر به یو نوی عقد به یو نوي نکاح به تړلی کېږي او زه 2 میاشتې مخکې طلاقه کړې یم او نیم مهر چې زما کم رسېدو هغه یم را کړی دی. الجواب دا مسله واضحه ده او معلومه ده چې یو زنانه ته طلاق ورکړی شي د دخول نه مخکې، د کوروالي د خاوند د ملاقات نه مخکې، نو په دې زنانه باندې عدت نشتی. دا مسله معلومه ده که نه ده؟ څه ووایم؟ په دې زنانه باندې عدت نشتی. او دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عدت پې نشتی. نو چې عدت پې نشتی نو بیا څنګه د ښځه را واپس کوي بغیر د نکاح نه؟ چې عدت پې نشتی خو ښځه د ده نه بلکل څه شوه؟ جدا شوه. اوس ده سره دا اختیار نشتی چې دی دې را واپس کي او عدت کې دننه او بغیر د مهر او د عقد نه خو هغه خاوند کولی شي چې هغه د ښځې سره ملاقات کړی، دخول شوی، کوروالی شوی، چې ښځې له طلاق ورکړي اولنی او دویم، نو بیا د هغې نه بعد عدت دی 3 حیض عدت دی یا 3 میاشتې په هغې کې را واپس کولی شي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه. خو دلته خو دې زنانه باندې عدت نشتی. خیال هم دی دې مسلې ته که نه؟ نو چې عدت پې نشتی نو بیا څنګه را واپس کوي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی که چېرته د خاوند واپس کېده غواړي دې ښځې ته نو د هغه سره صرف یو اختیار دی، څه؟ نوي نکاح به کوي. نوي نکاح په هغې کې به مهر ایښودی کېږي او هر څه داسې به وي لکه اول پیر چې نکاح تړي. والله اعلم.